معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. شلمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. ورونو په تیره برخه کې مو وویل معظم علي وویل نه زه نجیب الدوله وربللی وم، هغه له پرون راهیسې دلته په لکنو کې دی. فرحت ما له تا سره ژمنه کړې وه چې تر څو د وړوکي میلمه مخ ونه وینم نو چېرته به ولاړ نه سم. فرحت وویل که ته غواړې چېرته ولاړ سې نو زه دې نه ایسهاروم. معظم علي لږ ځن وروسته وویل فرحت زه نن ډېر پریشانه یم چې په هغه جګړو کې نشته یم چې زموږ د قوم د راتلونکي پرېکړه پکښې کېږي. تا اورېدلی دي چې د مراټیانو سیلاب نن ډیلي ته رارسېدلی دی. احمدشاه ابدالي زموږ د ژغورونکي په توګه راغلی دی او هغه د هر هغه انسان مرستې ته اړتیا لري چې په دې هېواد کې د مسلمانانو په باب د فکر کولو شعور لري او د هغوی د دفاع لپاره د تورې اوچتولو همت لري. فرحت وویل ما له څو ورځو راهیسې داسې ګڼله چې ته به کومه ستره پرېکړه وکړې. تېره اونۍ دي چې ما ته دا وویل چې ته به څو میاشتې له لکنو نه دباندې نه ځې. ما بیا هم داسې احساس کړه چې ته له ځانه سره په څه ذهني کشمکش بوخت یې. زه غواړم همدومره درته ووایم چې که ته یوازې زما لپاره د خپل ضمیر غږ خپ کړې نو زه به وپوهېږم چې د دې وړ نه وم چې ستا د ژوند ملګری سم. 8 ورځې وروسته معظم علي د یوه سرتیري په جامه کې د فرحت په مخ کې ولاړ و. د هغې پر شونډو یوه غمجنه مسکا وه. معظم علي ورته وویل ما په ژوند کې داسې جګړې کړي دي چې د پایلو په حساب بېمعنا وې، خو دا ځل زه په یوه داسې جګړه کې د برخې اخیستلو لپاره ځم چې پایلې به یې ډېرې اوږدمهال وي. زما باور دی چې په راتلونکي کې به شمال لویدیځې سیمې د هندوستان د مسلمانانو وروستی مورچل وي. که موږ مراټیانو ته ماته ورنه کړی شو نو دغه ستر سیلاب به یوه ورځ تر پېښوره، اټک او ان غزني پورې ورسیږي او د مسلمانانو وضع به د دې هېواد تر ټیټ ذاتو هم بده وي. فرحت زه د نومیالیتوب او یا شهرت لپاره نه بلکې د قوم د بقا لپاره په جګړه کې برخه اخلم. دغه جګړه به د دې هېواد د تاریخ ډېره ستره جګړه وي او په دې کې برخه اخیستونکي به په زرګونو سرتیري به داسې وي چې مړی به یې دښمن د اسونو تر پښو لاندې سي. که زه بیرته راستون نه سوم نو داسې وګڼه چې زما ارمان زما تر زیات ډېر ستر و او کوم ماشوم چې له موږ کره پیدا سي ته به یو ورځ هغه ته وویلی سي چې پلار دې له هغو زرګونو نومورکو سرتیرو څخه و چې د خپلو راتلونکو نسلونو د عزت او خپلواکۍ بیه د خپلو سرونو په قربانۍ ادا کړه. د فرحت په سترګو کې اوښکې وځلېدې، ژبه یې ګونګه سوې وه. یوه شېبه معظم علي ورته وکتل او په ژړغوني غږ یې ورته وویل خدای په امان، او بیا له خونې د باندې ووتی. لږ ځان وروسته چې هغه پر آس سپرېده نو فرحت او مور یې د کور په بالاخانه کې د کړکۍ مخې ته ولاړې وې او لاندې یې ورته کتل. چې معظم علي او ملګري یې له انګړ نه ووتل نو فرحت بې اختیاره عابدې ته ورغاړې وته او په سلګۍ یې وویل مورجانې دعا کوه چې خدای بری ورکړي. قدرمنو اورېدونکو، د برسات یعنې باراني موسم پای ته رسېدلی و. بهاو نه روشنکر ته له 7000 تنه پوځ سره د ډیلي ساتنې لپاره پرېښود او په خپل پرمختګ پیل کړ. له ډیلي نه 8 میله لیرې شمال لوري ته یې د جمنا پر غاړه د افغانانو پر مشهوره کلا کنج پورا برید وکړ. نجابت خان د 10,000 روهیله سرښندویانو سره د دې کلا پر ساتنه ګمارل سوی و، خو د مراټیانو سیلاب په مخه کې یې هیڅ ونه کړولی سوی. هغوی د ګردې پر توپخانه له ډزو وروسته یلغار وکړ او کلا یې ونیوله. نجابت خان او د سرهند پخوانی والی عبدالصمد خان یې له زرګونو سرتیرو سره تر تیغ تیر کړل. له دې کلا نه مراټیانو ته پر بارودو او وسلو برسېره د خوراکي شیانو هغه زلمې لاسته ورغلې چې د احمدشاه ابدالي لپاره راټول سوي وې. د جمنا سیند مست سوی و ځکه ترې تېرېدل ناشوني وه او احمدشاه ابدالي د ډېر غم او خفګان په حال کې د سیند پر بله غاړه
د خپلو ډېرو ښو ملګرو د وژل کېدو خبرونه اوریدل. خو چې کله مرهټیانو د کنجپورا د خزانو له لټولو وروسته د سحري جشن لمانځل، احمدشاه ابدالي له ډني نه 20 میله لیرې شمال لوري ته باغپت ته نږدې ووت. له کښتیو پرته هلته هم له سینده تېرېدل بې خطره نه و. د پوځ سرتېرو او منصبدارانو چې د سیند یاغې څپې لیدلې ورته اندېښمن سول، خو چا نه شوی کولی چې د پوځ د امیر له حکم نه سرغړونه وکړي. د احمدشاه ابدالي په امر یې توپونه پر پیلانو بار کړل او د سپرو ډلې د سیند پر غاړه کتار ودرېدلې. بیا د پوځ امیر الله اکبر ناره وکړه او آس پر سیند ورپنده کړ. له دې سره نجیب الدوله، شجاع الدوله، نصیر خان بلوڅ، مراد خان ایرانی، برخوردار خان، شاه ولی خان، جهان خان او نور افغاني، ایرانی، روهیله او بلوڅو سردارانو خپل اسونه سیند ته ورواچول چې بیا د سترګو په رپ کې ټول پوځ د سیند له څپو سره لوبېدل. لږ ځنډ وروسته چې پوځ له سینده پرېوت، د ونو او بوټو له شانه د اسونو تر پهار اوچت سو. د ابدالي د پوځ څو کنډکونه د کوم ناڅاپي رغل د مقابلې لپاره په مخ کې کترونه منظم کړل. څو شېبې وروسته د شلو تنو سپرو یوه ډله له ونو نه راښکاره سوه او د مخې په کتار کې چا په لوړ غږ وویل: دا زموږ ملګري دي، راپرېږدئ. اکبر خان او معظم علي د هغو سپرو په مخ کې روان وه. هغوی له اسونو پلي سول او په منډه راغلل، د لښکر په منځ کې ننوتل. لږ ځنډ وروسته یې له حافظ رحمت الله خان، نجیب الدوله او نورو سردارانو سره خبرې کولې. معظم علي وویل: له دې ځایه یوازې 6 میله لیرې د مرهټیانو یو پسته ده. د هغې له نیولو سره به دغه ټوله سیمه زموږ لپاره خوندي سي. هلته د سرتېرو شمېر تر 500 زیات نه دی. مرهټیان اوس د سهره جشن په لمانځلو بوخت دي. که له ما سره څو ګړندي کندکونه واستوئ نو تر ماپښین مخکې به هغوی ټول له مخه یوسو. حافظ رحمت الله خان وویل: موږ باید وخت له لاسه ورنه کړو، راځئ موږ ته لاره راوښوئ. معظم علي وویل: زموږ اسونه ستړي سوي دي. او بیا یې د یو ځوان آس تر جلب ونیوی. ځوان ورته وویل: زه هم له تا سره ځم. معظم علي هغه تر مټ ونیوی، له آس نه یې راکوز کړ او ویې ویل: واجب اورېدل چې موږ باید وخت ضایع نه کړو. اکبر خان هم د خپل قوم له یو تن نه آس واخیست. لږ ځنډ وروسته کوم 400 تنه سپاره د پوځ د لیکو نه ووتل او په دوړو او ګردو کې ورک سول. نجیب الدوله ابدالي بابا ته وویل: علي حضرته، د هغه نوم معظم علي دی. د دشمن د لوري او تګ راتګ د معلومولو لپاره د ورځې مخکې تر سیند پورې وتلی و. اوس له دې ځایه 6 میله لیرې د دشمن د پوستې د له منځه وړلو لپاره ولاړل. بیا به دغه سیمه بالکل خوندي سي او موږ به پرمختګ وکړی سو. راتلونکې شپه څو تنو مرهټي سپاهیانو چې د روهیله ډلو له برید نه په تېښته بریالي سوي وه، بهاوجي ته وویل: د ابدالي پوځ ناڅاپه له سینده راپورې وتل او زموږ پوسته یې له منځه یوړه. بهاوجي له مرهټي سردارانو سره تر مشورې وروسته پرېکړه وکړه چې خپل پوځونه پانیپت ته شاته راولي. هغه ښار ته نږدې واړول. احمدشاه ابدالي هم د پانیپت په لور روان سو او له مرهټي پوځیانو نه 8 میله لیرې یې واړول. مرهټیانو د ابراهیم ګردي په لارښوونه له ښار او خپل پړاو شاوخوا ته د 80 فوټه سرور او 12 فوټه ژور خندق شاته پر خاورینو غونډیو ځای ځای خپل توپونه ودرول. بهاوجي دا تمه درلوده چې د دوی پنډاره پوځونه به د احمدشاه ابدالي د مرستې لارې وتړي او هغوی به بیا یرغل ته اړ سي. خو ابدالي بابا تر مرهټي سردار څو ځله زیات هوښیار او د تجربې خاوند و. دی دې ته چمتو نه سو چې د دښمن هیله ترسره شي او خپل پوځ د هغوی د توپونو مخې ته راولي. له شاوخوا ځنګلونو نه یې بې شمېره ونې راغوڅې کړې او د خپل پړاو شاوخوا ته د لرګیو دیوال ودراوه. د ابدالي له دې کار سره مرهټیانو له یو نااټکل سوي حالت سره مخامخ سول. دوی خپله درنه توپخانه پرېکنده وسله بلله، خو دوی چې په درنو وسلو سمبال و د نوي وضع سره سم د جګړې د نقشې له جوړولو ناتوانه وه. دوی شپه او ورځ پر ځان یوه کړې وه او کندې یې کیندلې وې په دې تمه چې افغان پوځ به د یو توپان په څیر وړاندې ورسي او د دې توپونه به بیا له شاوخوا څخه قیامت پرې راکوز کړي او پر مړو به یې دښتې ډکې کړي. خو له دومره تیاري وروسته هم دوی پر دې ونه پوهېدل چې دښمن څه پلان لري. افغان پوځ که مخکې راغلی وای او یرغل یې کړی وای نو مرهټیانو به د هر سپاره مقابلې ته لږ تر لږه 15 تنه سپاره راوستل.
بیا که له مرهټي سردارانو سره د دې میرمنې نه وای نو دوی ته به دا ډېر اسانه وای چې پر شا ولاړ سي او د جګړې لپاره کوم بل مناسب ځای غوره کړي. اوس دوی ته له خپل پوځي پړاو پرته بل خوندي ځای نه و. د دې پر خلاف د ابدالي بابا پوځ هر وخت د وضع سره سم خوځېدلی سوی. د ابدالي سرتیرو د درنو وسلو پر ځای په خپلو نیزو، تورو ټوپکونو او اسونو تکیه کوله. د دواړو لورو ترمنځ په نږدې 8 میله تش لګر کې هره ورځ د تن پر تن سیالیو جګړې کېدې. کله به کوم هندو پر تندي سندور وواهه او د سیالي لپاره به یې ټټر وواهه. کوم پښتون، بلوڅ او یا ایراني ته به یې د سیالي غږ وکړ. همدغسې د افغان پوځ شاه زلمیو هم اسونه ځغلول او د مرهټي پوځ پړاو ته نږدې به ودرېدل او څوک به یې سیالي ته وروغوښتل. د ابدالي پوځ د یوه زلمي د زړورتیا او میړانې کیسې ډېرې مشهورې سوې. هغه به هره ورځ په یوه نوې جامه کې له کمپ نه راووت او د دښمن د 3-4 سرتیرو غرور به یې په خاورې کې رانسکور کړ او بیرته به پړاو ته راستون سو. د ابدالي سرښندویانو به هغه کله د پښتانه، کله به د بلوڅ او کله به د مغول په جامه کې لیدی او د شاباسي او ستاینې نارې به یې ورته وهلې. له څو شاندارو سیالي وروسته هغه له نصرخان بلوڅ نه یوه بګړۍ، له ملک شاه جهان څخه یوه توره، له شجاع الدوله څخه یو آس او له نجیب الدوله نه یو ټوپک په انعام کې ګټلی و. دغه ځوان اکبر خان و. یو ورځ احمد شاه ابدالي هغه خپلې خیمې ته وروغوښت او ورته یې وویل: زویه، ما ستا ډېرې ستاینې اورېدلې دي او زما د ډېر ستر انعام حقدار یې. داسې کومه هیله دې راته وښیه چې زه یې ترسره کولی سم. اکبر خان د انساني پرتم او وقار دغې مجسمې ته وکتل او د مینې، اطاعت او درناوي تر جذباتو لاندې سو او سر یې ځوړند واچاوه. ستر امپراتور احمد شاه ابدالي وویل: زویه، تا مې د پوښتنې ځواب رانه کړ. اکبر خان سر راپورته کړ. د هغه ځلېدونکې سترګې له اوښکې ډکې وې. په غرو یې نیولې غږ یې وویل: علي حضرته، ما یوازې یوه هیله درلوده او هغه له تا پرته بل څوک نشي پوره کولی. احمد شاه ابدالي وویل: ووایه. اکبر خان وویل: علي حضرته، زما د ژوندانه تر ټولو ستره هیله دا ده چې مراټان بیا پر دې خاوره پل کښېنږدي. له دې سره د اکبر خان تر سترګو د اوښکې سیلاب رامات سو. لوی امپراتور احمد شاه بابا ابدالي وویل: زویه، خدای دې ماته همت راکړي، ستا دا هیله به خامخا ترسره سي. اوس زه تا ته یو امر کوم او هغه دا چې سره نن به تا ته له دښمن سره د تن پر تن سیالي اجازه نه وي. له مراټانو سره د حساب کتاب ورځې رارسېدلې دي. زه غواړم چې په هغه ورځ دې ژوندی ووینم. په دې هېواد کې ستا په څېر څو تنه نور ځوانان هم وای. اکبر خان وویل: علي حضرته، زه یو داسې څوک پیژنم چې ماشومتوب به یې زما تر ماشومتوب او ځواني به یې زما تر ځواني غوره وي او هغه اوس هم زما لپاره یو نمونه دی. احمد شاه ابدالي وویل: هغه څوک دی؟ اکبر خان وویل: علي حضرته، هغه د روهیله چاپه وهونکو کنډکونو قمندان دی او ما هر څه له هغه نه زده کړي دي. د نومبر پر 19 ګاردي له خپل پوځ سره یرغل وکړ، خو د سخت زیان له ګاللو وروسته بیرته په شا ولاړی. 3 ورځې وروسته سندیا یو په بل پسې 2 ځله یرغل راوړ، خو د هغوی پای هم همدغسې سو. د دسمبر پر 9 روهیله و جوابي برید وکړ. د هغوی جګړه د بلونت راو مهنډل له پوځي ډلو سره وسوه. له سختې جګړې وروسته بلونت راو ووژل سو او پوځ یې وترشېدی. روهیله و ماته خوړلي پوځ پسې واخیستل او د مراټانو کمپ ته وننوتل. تر ماښام یې هلته تباهي جوړه کړه او بیا بیرته ترې راغلل. نږدې یوه نیمه میاشت د دواړو لورو ترمنځ همدغسې نښتې روانې وې او په دې موده کې دواړه پوځونه د سرتیرو د ازوقې او د اسونو د ورشو او پروړې په غم کې وو. مراټانو ته زیاتره دغه مرستې د ډیلي د کلا له قومندان روشنکر نه راتلې. نجیب الدوله د پوځ له امیر سره تر مشرۍ وروسته د معظم علي تر قومندې لاندې د خپل پوځ یوه برخه د مراټانو د پوځ د مرستو په لارو د برید لپاره واستاوه. څو ورځې وروسته دې کنټکونو د ډیلي او پانیپت ترمنځ ټولې لارې وتړلې او مراټي پوځونو له لوږې سره مخ سول. افغان پوځ ته ذاتي مرستې د روهیلکند له سیمو رارسېدلې. بهاو ساو په بنهیلکند کې کوبنپنډ له دې حاله خبر کړ چې هغه له 12,000 ګړندیو سپرو سره په روهیلکند یرغل وکړي.
په څو ورځو کې دغه پوځ د روهیلکند د ډېرو سیمو له بربادولو وروسته تر میرت پورې ورسېد او په افغاني پوځو کې هم د خوراک د مرستو لارې وتړل سوې. اوس نو د مراتي پوځونو په څېر د افغان پوځ په پړاو کې هم د لوږې اغېزې راښکاره سوې. د احمدشاه ابدالي پوځي جنرالانو دته مشوره ورکړه چې یا باید سمدستي پر مراتي پوځ یرغل وکړي او یا د دې ځایه شاته سو، که نه وي نو په څو ورځو کې به له خطرناکې لوږې سره مخامخ سو. د احمدشاه بابا ځواب داسې و چې تاسو پر دې خبرو نه پوهیږئ، انتظار وکړئ او وګورئ، زموږ په برخه بری دی، شاتګ نه دی. د احمدشاه بابا ځوابي کار دا و چې د مراچانو د پړاو پر شاوخوا یې د کلهبندۍ کړۍ راتنګه کړه او د خپل او دښمن پوځ د پړاو ترمنځ یې 50,000 کسیزه یوه بله پوسته واچوله. هلته یې د ځان لپاره یو وړوکی سره رنګه خیمه ودروله. دغه وړوکې سره خیمه د هغه ستر پوځ د قومندې مرکز و چې د خپلې تورې په څوکه یې د هندوستان د تاریخ یوه نوې پاڼه اړوله. احمدشاه ابدالي به کرۍ ورځ پر آس سپور و او خپلې بندنې پوستې به یې لیدلې. ډېر ځله به یې په یوه ورځ کې تر 50 میله پورې سپرلي کوله. د شپې مهال به د ده د مخې پسې سرتیري د دښمن تر پړاو ولاړل او د پوځ نورو کندکونو به د دښمن د مرستو په لارو بریدونه کول. د دسمبر پر 18 د ابدالي بابا یو جنرال په یوه ورځ کې 50 میله لاره ووهله او ګوبند پنت یې رالاندې کړ او د مراټانو دغه 12,000 تنه سرتیري تر تیغ تیر کړل چې د ډېر روزو لا په دې خوا یې د مرستو لارې تر برید لاندې نیولې وې او افغاني پوځ یې له اندېښنې سره مخامخ کړی و. څو ورځې وروسته معظم علي او اکبر خان د شپې مهال د مراټي پوځ هغه ډلې له منځه یوړلې چې آسونو ته د پروړ په لټون پسې راوتلې وه. د 1960 کال د جنوري پر 6 له ډلې نه یو کاروان را روان و چې مراټي پوځ ته یې ازوقه او تنخوا راوړله. دغه کاروان د افغاني چاپمارو ډلو تر کلهبندۍ لاندې راغلی. د دې کاروان ډېر لږ کسان د افغاني پوځ له منګولې نه ژوندي ووتل او وتښتېدل. نور د مراټي پوځ پر پړاو د بېوسۍ او ویرې خپې منګولې شخې کړې. نږدې 4 لکه انسانان په یوه داسې پړاو کې را ایسار سوي وه چې هلته د پاکوالي هیڅ بندوبست نشوی کېدی. په سلګونه کسان هر ورځ له لوږې مړه کېدل او په سلګونه نور د بدبویي او چټلۍ له امله په ناروغیو اخته کېدل. هغه پوځ چې د خپل شمیر او وسلو د برلاسي د غرو په نشه مست تر غزني پورې د رسېدو په نیت راوتلي وه اوس له خپل پړاو پر وتلو وېرېدل. مراټانو به کرۍ ورځ له خپل پړاو د باندې د افغاني شهسوارانو د آسونو د پښو نه اوچتولو ګردونه لیدل او د یخنۍ د موسم د اوږدو او غمجنو شپو تر سبا کېدو وروسته به چې راویښ سول نو په خپلو خیمو کې به یې د دښمن د ګولۍ نښې لیدلې. له لوږې به یې د مړو شویو انسانانو، آسونو او غوایانو بویونه تر میلیونو پورې خواره وه. په فضا کې به ټوله ورځ کجرانو او کڼاخانو دورې وهلې. قدرمنو اورېدونکو، یو ورځ د احمدشاه ابدالي په خیمه کې ستر پوځي منصبداران او جنرالان راټول وه او د مراټانو له خوا یې د سولې پر وړاندیز غور کاوه. شجاع الدوله چې د ده په منځګړیتوب مراټانو د سولې سر خوځولی و احمدشاه ابدالي ته وویل: علي حضرته، مراټان له لوږې ورخطا سوي دي او د سولې لپاره زموږ شرطونو منلو ته چمتو دي. که د دې وړاندیز رد شي نو دې ته به اړ سي چې د جګړې ډګر ته راووځي. په دغه ګرځېدلې ورځ کې هم د هغوی ځواک داسې نه دی چې په اسانه دې ماته ورکړی سي. هغوی دې ته چمتو دي چې ډلې پرېږدي او بیرته ولاړ سي. دا ژمنه هم ترې اخیستل کېدی سي چې بیا به شمال لوري ته نه راځي. که موږ له جګړې پرته خپل هدف ته رسېدی سو نو پر دې نه پوهېږم چې نجیب الدوله بیا ولې پر دې ټینګار کوي چې په زرګونه ځواني خاورې سي. نجیب الدوله وویل: علي حضرته، زموږ هدف دا نه دی چې مراټان د پانیپت له ډګر نه وزغلوو، بلکې د دوی د زور ختمول دي چې د دې هېواد د مسلمانانو عزت او خپلواکي ته په یوه ستر ګواښ بدل سوی دی. مراټان اوس ځکه له دې ځایه له جګړې پرته بیرته درومي چې په جګړه کې خپله بربادي ویني، خو د دې خبرې ضمانت به څوک وي چې هغوی به بیا له زیاتې تیاري سره نه راځي. شجاع الدوله وویل: هغوی ته دغه شرط هم وړاندې کولی سو چې خپل 2 تنه مشران له موږ سره یرغمل پرېږدي. نجیب الدوله ځواب ورکړ: زموږ معامله له 2 تنو مشرانو سره نه ده، له مراټه قوم سره ده چې د ټول هندوستان د نیولو نیت لري. که د 2 سردارانو سر ته خطر د دوی د ارادو په مخ کې خنډ وي نو دوی به ځانونو ته نور مشران خوښ کړي. زه د خپلو مشرانو په نیت حیران یم چې غواړي له داسې دښمن سره په معامله ژوند وکړي چې ټول تاریخ یې د ریا، چل او دوکې
او بدلوزیو له کیسو نه ډک دی. زه تاسو ته له هغو خلکو سره د لاس ورکولو مشوره نه درکوم چې لاس یې زما د ولس د ماشومانو، بوډاګانو او ځوانانو په وینو سره دي. موږ له یوه داسې دښمن سره مخامخ یو چې د وضع سره سم خپله کړنلاره بدلوي. د زورورو په مخ کې پسه او د کمزوري په وړاندې زمری ترې جوړ سي. زه له مرهټیانو سره د سولې تر خبرو مخکې خپل درانه دوست ته دا اعتراف کوم چې زموږ سره تر بحث مخکې د خپل پوځ له معمولي سرتیرو سره مشوره وکړي. که هغوی وویل چې له دې ځایه د مرهټیانو له ژوندي وتلو وروسته د لکنو کوڅې او بازارونه تر 2 او یا 3 کلو پورې د هغوی له لوټمار نه خوندي کېدای سي، نو زه دې ته چمتو یم چې خپل دریځ بدل کړم. د مرهټیانو موخه او هدف د پانیپت ډګر نه و. د هغوی سترګې پر کابل، غزني او کندهار شخ دي. اوس ښایي دوی پر دې پوهېدلي وي چې دلته راتګ یې بېعقلي وه، او دا هم د دوی ناپوهي وه چې فکر یې کاوه چې موږ به په پټو سترګو د دوی د توپونو مخې ته ورسو. اوس دوی ته د خپلې غلطۍ د جبران تر ټولو غوره لاره دا پاتې ده چې دوی له دې ځایه روغ رمټ ووځي او له دې تجربو نه پند واخلي. راتلونکي کال او یا 2 کاله وروسته به له زیاتو تیاریو سره بیا راسي. که موږ دوی پرېښودل او روغ رمټ ووځي، نو راتلونکي تاریخ لیکونکي به موږ تر دوی ډېر ناپوه وبولي. زه تر راتلونکي جګړې دا غوره بولم چې همدا نن ورسره معلومه کړو. که زموږ دروند دوست د حقایقو په رڼا کې فکر وکړي، نو همدغه پرېکړه باید وکړي. مرهټیان پر دې اصول پایبند نه دي چې ژوند وکړه او نور هم ژوندي پرېږده. که دوی د جګړې نه د ژوندي وتلو لپاره له موږ سره سوله وکړه، نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې دوی بیرته ستنېږي؟ نو تر مهاراشتر پورې به د لارې پر سر پراته کلي او ښارونه له خاورو او ایرو سره برابر نه کړي. د دې خبرې ضمانت څوک ورکوي چې دوی اوس کومې تورې زموږ د سرتیرو په وړاندې نشي راایستلی؟ پر هغو به د لارې د سر د تش لاسو او بېوزلو انسانانو پر عامه وژنه دریغه کوي. اعلی حضرته، زما په ستوني کې له چیغو او فریاد پرته نور هیڅ نسته. ما په خپلو سترګو د دې خلکو په لاس د خپل ولس د ذلت او رسوایي زړه بېښوونکي نندارې لیدلې دي. ما د روهیلکن په کلیو او د ډیلي په بازارو کې دغه ځناور لیدلي دي چې د انسانیت مخه یې مسخه کړې ده. زه د دوی په قول او ژمنه باور نسم کولی، او نواب شجاع الدوله ته هم دغه مشوره ورکوم چې څه غلط اټکل ونه کړي. زه د روهیلکن په څېر د اودا په سرحدو کې هم داسې کوم دیوال نه وینم چې مرهټیان له یرغل نه را ایثار کړي. له هغوی نه دا خبره هم لرې نه بولم چې دوی د نواب شجاع الدوله د هڅو په سبب له دې ځایه ژوندي ولاړ سي او د بیرته تلو پر مهال په لکنو کې د خپل وحشت او ځناورتوب نه هېرېدونکې کیسې پرېږدي. نواب شجاع الدوله وویل: نجیب الدوله زما په باب بدګمانه دی. که ستاسو ښاغلیو رایې هم داسې وي چې په هر صورت به له مرهټیانو سره جګړه کوو، نو موږ باید تیار اوسو، او زه دا ډاډ درکوم چې پوځ به مې تر هېڅ چا هم شاته نه وي. قدرمنو اوریدونکو، د 1920 کال د جنوري 14 لمر د هندوستان تاریخ یوه ستره او تاریخي جګړه لیدله. له لمرخاطو سره مرهټي پوځونه په میلیونو اوږدو کتارو کې له خپل پړاو راووتل او پرمختګ یې پیل کړ. د هغوی کیڼ اړخ ته د ګاردي روزل سوي پوځونه او له هغوی سره د ګیکوار پوځونه وه، او ښي لوري ته ملهار، راوهیلکر او جینکوجي سندیا وو. د پوځ په زړه کې بهاو او بشواش راو په ډولۍ کې پر پیل سپاره وه. د مسلمانانو د پوځ په زړه کې د ابدالي لوی وزیر شاه ولی خان وو، او د هغه تر قومندې لاندې د درانیو 2 تجربه کار سرښندویان وه چې په ډېرو جګړو کې یې مېړانه ښودلې وه. کیڼ لوري ته یې شاه پسند خان او نجیب الدوله وه. د شجاع الدوله پوځونه د ښي اړخ او د پوځ د زړه ترمنځ وه. د ښي اړخ قومنده د برخوردار خان په لاس کې وه، او د روهیله، مغولو او بلوڅو سرتیرو ډېرې ډلې ورسره وې. احمدشاه ابدالي پر یوه سپین آس سپور و، او په خپلو شاهي سترګو یې د جګړې د ډګر نقشه لیدله. پر ګړندیو آسونو سپرو یوې ډلې د ده حکمونه له یوه سره تر بله پورې د پوځ جنرالانو او سردارانو ته رسول. جګړه د مرهټیانو د توپخانې پر ډوزو پیل سوه. تر هغه وروسته د ګردي پوځ روزل سوي ډلو د افغان پوځ پر کیڼ لوري یرغل راوړ. د روهیلو له شاتګ سره بهاو خپلو سپرو ته د سرتاسري برید امر وکړ، او د افغان پوځ د مخې 3 کتارونه یې سره ګډوډ کړل. د پانیپت جګړه اوس ښه په زور سره پیل شوې وه. د ګردونو او دوړو په منځ کې د آسونو ترپهار، د توپونو کړزهار،
او د توپکو کړسهار د تورو له شرنګا او د ټپیانو د کریږو او کوکارو سره یوه لور ته د الله اکبر او بل لور ته د هر مهاراجي و نارې اورېدل کېدلې. شاه ولي خان چې افغانان ولیدل چې شاته درومي نو له آس نه پلی سو او ډېر په زور یې چیغې کړې: زما ملګریو، تاسو چېرته درومئ؟ زموږ وطن ډېر لیرې دی. خو د ده غږ د جګړې په هیبتناک شور کې ورک سو. د جګړې په لومړیو پړاوونو کې د مرهټیانو پله درنه ښکارېدله. د افغانانو په ښه لوري او مرکز کې ګډوډي راغله، خو د کیڼ لوري پوځونه تر اوسه پورې ښه منظم وو. نجیب الدوله ځوابي برید کړی و او له دې سره د حافظ رحمت الله خان او نورو رهیله سردارانو پوځونو پر مرهټیانو ډېر زور راوړ. د نجیب الدوله پلی پوځ د دښمن پر کتارونو ګولې ور اورولې او چې دښمن پر شا ولاړی نو نظابازان به پرې ورکېوتل. د معظم علي تر قومندې لاندې 10 تنه روهیله سرښندویان وه او هغوی زیاتره د اکبر خان له قومه څخه وه. هغوی د دښمن د پوځ پر ښي اړخ یرغل وکړ او په 100 دقیقو کې یې د جنکوجي سندیا د پوځ ډېر کتارونه ګډوډ کړل. تر دې وروسته د نور رهیلو سردارانو او نجیب الدوله څو ډلې ورسره ملګرې سوه. هغوی په ګډه پر دښمن پرله پسې بریدونه وکړل او دښمن پر شا تلو ته اړ سو. لمر د اسمان تندي ته راغلی و، خو جګړه کوونکو د ګردونو په منځ کې د هغو یوازې یو تیت غوندې څرک لیدی. جګړه اوس داسې پړاو ته رسېدلې وه چې هره شېبه له دواړو لوري نه د وتښتېدو او ډګر پرېښودلو امکان و. په دغه قیامت ته ورته هنګامه کې چې د چا په تیاره کې د پریشانۍ، اندېښنې او خفګان هیڅ نښه نه وه، هغه لوی امپراتور احمدشاه بابا ابدالي و. د هغه پر تندي خپل پوځ ته د بري زیری لیکلی و. مرهټیانو خپل ټول ځواک ډګر ته راوستلی و، خو د احمدشاه ابدالي په کڅوړه کې لا تر اوسه یو غشی پاته و. ماپښین مهال د خپل پوځ هغه 14,000 خوندي ډلو ته د راتلو امر وکړ چې له جګړې مخکې یې له میدان نه شاته بیولې وه. له دې سره جوخت یې خپلو ټولو جنرالانو ته د پرېکنده برید امر وکړ. اوس نه د ګردونو او دوړو وضع داسې وه چې د ځمکې او اسمان توپیر ګران و. د ابدالي بابا خوندي ډلې د ده د پوځ له شانه د تالند او توپان په څېر راښکاره سوې او د دښمن د ښي او کیڼ اړخ کتارونه یې څیرې کړل او د هغوی شاته یې ځانونه ورسول. د تازه نفسه پوځ له راتلو سره د خوندي پوځ ډلو د دښمن لیکې یو په بل پسې ماتولې او کله به یوه لور او کله به بل ته ووتل. نږدې 2 بجې وې چې بشواش راو پر ګولۍ ټپي سو. بهاو مایوسه سو او د وروستي ځل لپاره یې یوه تونده حمله راوړه او په میړانه تر هغو وجنګېده چې ووژل سو. د پوځ د ستر سالار له وژل کېدو سره د مرهټیانو مورال مات سو او د ماښام نږدې 4 بجې یو په بل پسې د دوی پوځونه له ډګر نه وتښتېدل. بریمن پوځ هغوی پسې واخیستل او د مرهټي پوځ د پړاو کندې یې له مړیو ډکې کړې. د لمر وروستیو وړانګو تر میلیونونو پورې د مرهټیانو د تباهیو ننداره لیدله. د ابدالي پوځ د سپوږمۍ په رڼا کې تر مرختو پورې په مرهټیانو پسې وه. راتلونکي سهار په کم کې پر پټو پاتې دلګیو هم دې برید وکړ. بشواس راو له ټپي کېدو 2 ساعته وروسته مړ سوی و. پر تښتېدلیو پوځونو پسې یوازې افغان، بلوڅ او یا مغولي پوځونه نه وه تللي، بلکې د شاوخوا هغه کلیوان هم وه چې د پانیپت پر ډګر د پړاو اچولو پر وخت مرهټیانو پر هغوی بې شمېره ظلمونه کړي وه. هغوی پر تورو برچو او سوټیو ځای مرهټیان را لاندې کول او وژل یې. له مرهټیانو نه د خلکو کرکه داسې حالت ته رسېدلې وه چې کلیوالې ښځې هم پر هغوی پسې راوتلې وې. د مرهټي کمپ د غنیمت مال د کومې سترې پاچاهۍ له خزانو لږ نه وه. جواهر، د سرو او سپینو ګاڼې، په زرګونو د غوایانو ګاډۍ، کوم 2 لکه څاروي، په زرګونه اسونه او اوښان او 500 پیلان د افغان پوځ لاسو ته ورغلل. د مرهټیانو زیاتره مشران په جګړه کې ووژل سوه. راتلونکې ورځ پر مرهټیانو پسې ورغلي پوځونه چې بیرته راستانه سول نو په وار یې د احمدشاه ابدالي په مخ کې خپل راپور وړاندې کاوه چې څه یې کړي دي. تر ماپښینه پورې نږدې ټول پوځ راټول سوی و، خو معظم علي او د هغه تر قومندې لاندې څو ډلې لا بېدرکه وې. اکبر خان او د هغه نور ملګریو د شپې په وروستیو کې لیدلې وه چې له هرکل سره په تښتېدونکو کسانو پسې وه. له لمر لوېدو لږ مخکې اکبر خان د هغوی په لټون پسې څو ځلې په کمپ کې راګرځېدلی و او نجیب الدوله، حافظ رحمت الله خان او نورو رهیلو سردارانو هڅه کوله چې هغه ته تسلي ورکړي. یوه روهیله سرتیري جنوب ختیځ افق ته اشاره وکړه او په لوړ غږ یې وویل: لکه چې هغه دې راغلل. اکبر خان څک سو
هغه لوري ته وکتل او ډېر لیرې یې پر اوښانو سپاره کسان ولیدل او بیا یې په اندېښنه وویل دا خو پر اوښانو سپاره دي. له هغوی سره څو آسونه وه. نجیب الدوله په مینه د هغه پر اوږه لاس کښېښود. ویې ویل زویه ته باید ناهیلی نه سې، معظم علي به خامخا راځي. او اکبر خان په خپل زړه کې وویل هغه باید خامخا راسي، زموږ دغه شاندار بری د ده لپاره و. زموږ پر دې بري تر ده زیات څوک د خوښۍ حق نه لري. بیا څو ملګرو ته وویل تاسو ځانونه تیاروئ، موږ به د هغو په لټون پسې ورځو. زما باور دی چې هغه چېرته دښمن ځواکونه کلا بند کړي دي. نجیب الدوله وویل په دښمن کې نور د جګړې توان نسته او اوس مهال کوم آس د سپاره بوج نسي زغملی. اکبر خان وویل موږ به پلي ولاړ سو. نجیب الدوله وویل خپل ملګري دې پرېږده چې لږ دمه جوړه کړي. که معظم علي تر ماښام پورې رانغلی نو څو ډلې به یې د پلټون پسې واستوه. له ستومانۍ نه د اکبر خان مټې شلېدلې وې. بې له دې چې نور څه ووایي پر مځکه کښېناست. لږ ځن وروسته پر آسونو سپاره کمپ ته ننوتل. یو ځوان په منډه راغلی او په لوړ غږ یې وویل اکبره معظم علي راغلی. اکبر خان په بیړه له ځایه راجګ سو او پوښتنه یې وکړه چېرته دی؟ قدرمنو اوریدونکو دا چې نور څه حالات مخته راځي او احمد شاه ابدالي به نور څه مخته کوي دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي ځال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.